السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو دوستانو، زه یم ستاسو ورور زربیا د اس کیو ټیک چینل څخه یو نوی ټاپک سره. دوستانو، زموږ ټاپک نن ورځ دا دی چې د ویل سی میډیا پلیئر په باره کې دی چې د دې فیچرز یا ځانګړتیاوې دي چې تاسو ته به در معرفي کوو انشاءالله، چې یعنې ډېر زبردست میډیا پلیئر دی چې مای فیورټ میډیا پلیئر چې ویل سی میډیا پلیئر چې ولې زما فیورټ دی، نو شاید د ټوټوریلز کتلو څخه وروسته تاسو هم فیورټ شي. دوستانو، د ویل سی میډیا پلیئر ځینې دوستانو فکر کوي چې دغه میډیا پلیئر صرف او صرف د ویډیو او اډیو پلی کولو دنده په غاړه لري. صحیح ده دوستانو، دغه دنده هم په غاړه لري چې د دې دندې سره سره ډېر نور کارونه هم کوي چې راځو تاسو ته یې در معرفي کوو. دوستانو، که چېرته ستاسو سره سکرین ریکارډر نه وي، یعنې زموږ ګوره اوس دا به کوم چې زه تاسو ته سکرین ریکارډ کوم، دغسې سکرین ریکارډ کوئ، یو چا ته ټوټوریلز ورکوئ، یو چا ته ویډیو کوئ، نو تاسو سکرین ریکارډر نشته او ویل سی میډیا پلیئر لرئ، نو تشویش مه کوئ. ویل سی میډیا پلیئر هر څه کولی شي. راځو دغه دنده هم پر مخ وړی شي. نمبر اول همدا دی، راځو دوستانو چې کله دا غواړئ سکرین ریکارډ کړئ، د میډیا باندې به راشئ. دلته میډیا باندې چې راغلی اوپن کیپچر ډیوایس، دا به څه کوي؟ دا به اوپن کوي. په دغه ځای کې دوستانو دغه سیټینګ به چینج کړئ، دا به ډیسکټاپ ته واړوئ. چې دا چې کله ډیسکټاپ ته واړوئ، دلته لاندې ویډیو فریم پر سیکنډ دا ښیي. دلته تاسو څه وکړئ؟ دغه مینیمم یعنې کم از کم خو 30 فریم پر سیکنډ دی او ریکمنډډ، او بیا دغه چې دی 80 فریم پر سیکنډ، دا به 80 فریم پر سیکنډ. دا پلی باید څه کوي؟ کنورټ ته بدل کړي. دلته اوس ډیسټینیشن غواړي چې تاسو ته ډیسټینیشن کوم ځای کې دغه چې سکرین کیپچر کوئ هغه ورکړئ. دلته خو ول د ویډیو کوډټ دلته سلیکټ کړئ چې ویډیو په کوم فارمټ کې باید تاسو ته د سکرین ریکارډ کړي. دلته بروز کړئ چې ډیسټینیشن په کوم ځای کې دا ویډیو ثبت شي. دلته زه ورته مثال ډیسکټاپ ورکوم، د ډیسکټاپ باندې صف کا وایي چې شي په نوم یې صف کوي، چې شي په نوم یې هلته مثال صف کوم. دلته په دې ځای کې تاسو مرضي ده چې هر څه لیکئ، لیکلی شئ. زه دلته صرف لیکم سکرین ریکارډ، دا زه لیکم. که تاسو هر څه لیکئ، خپل نوم لیکئ، د درس نوم لیکئ، مشکل نشته، کولی شئ. دلته چې صرف اوس سټارټ باندې کلیک کړئ. چې سټارټ باندې کلیک کړئ دوستانو، تاسو اوس ګورئ دغه سکرین چې کوم دی دا اوس ریکارډ کېږي. هلته ویډیو ګورئ، دغلته راغلې ده او سکرین روان دی ریکارډ. چېرته پوز کوئ دا بټن وهئ، پاز کوئ، او که چېرته بیا سټاپ کوئ بیا دغه بټن وهئ چې سټاپ به شي ویډیو. نو تاسو دلته آیکن ته وګورئ، دلته به څه شي ویډیو ښکاره شو. ګورئ همدغه سکرین ریکارډ شوی دی، هلته ویډیو ثبت شوه چې دغه سکرین ریکارډ شو. دوستانو، دوهم نمبر راځو. دوهم نمبر ځانګړنه یې دا دوستانو، که چېرته کله وخت ځینې وخت موږ غواړو چې مثال یو ویډیو فارمټ بل ویډیو ته تبدیل کړو، یا د زموږ MP4 دی، AVI ته ضرورت دی، MKV دی، MP4 ته ضرورت دی، MP4 دی، MKV ته ضرورت دی، نو دا کار هم څه کولی شي؟ ویل سی میډیا پلیئر یې کولی شي دوستانو. او بل چې دی مثال یا ویډیو فایل دی، هغه موږ څه غواړو؟ MP3 فایل غواړو، اډیو غواړو، او د دې لپاره چون څه ضرورت دی؟ د ویډیو کنورټر ضرورت دی چې باید موږ کنورټر ولرو. خو چې تاسو سره کنورټر نشته، ویل سی میډیا پلیئر لرئ، نو مشکل نشته. دلته به راشئ، د کنورټ باندې کلیک کړئ، میډیا باندې راشئ او کنورټ باندې کلیک کړئ، او په دغه ځای کې بیا د اډ باندې کلیک کړئ چې هماغه ویډیو کوم ویډیو چې تاسو کوئ اډ به کوي، او هماغه سیم طریقه ده، دا به کنورټ د پلی به کنورټ ته واړوئ. دلته هماغه شی دی، د ویډیو دغه فارمټ غواړي چې کوم ویډیو کوم فارمټ ته تبدیلوي. لاندې دلته ډېر قسمه فارمټونه دي. په دغه فارمټ کې زه فیحال غواړم دا MP3 ته تبدیل کړم، یعنې اډیو فایل زما د دې ویډیو په کار دی. صرف دلته څه کوم؟ MP3 انتخابوم. تاسو کولی شئ هر څه انتخاب کړئ. دا به زه MP3 ته انتخاب کوم. مثال هماغه ډیسټینیشن سیم طریقه ده چې مخکې ما بل ویډیو هماغه براوز به کوئ، کوم ځای کې ثبت کول غواړئ، هماغه ډیسکټاپ زه ورته بیا ښیم چې ما د ډیسکټاپ په سر یې ثبت کړه. نو په څه شي نوم ولې ورکوئ هغه هم ستاسو خوښه ده چې یو نوم ورکوئ. زه همدا سکرین ریکارډ ډاټ MP3 صرف MP3 سره یې دا وکړم چې یعنې MP3 زه د دې سیف کوم. په دغه ځای کې دا سیف کړئ او هغه دا به سیف شي او سټارټ باندې کلیک کړئ. نو دوستانو، تاسو ته به څه شي؟ دغه دی کنورټ شو. هغه ویډیو تاسو سکرین په سر ګورئ، هغه دلته څه شوه؟ کنورټ شو. تاسو ته ښیي دلته په ډیسکټاپ په سر. راځو دریم نمبر ته. دریم نمبر ځانګړنه دوستانو، ځینې وخت کې موږ داسې غواړو چې د ویب کیم له لارې مثال موږ یو څه ریکارډ کړو، ډیوایس ان کیپچر ته به راشئ، هماغه سیم طریقه چې موږ مخکې وکړله هغه وخت کې موږ څه انتخاب کړو؟ ډیسکټاپ انتخاب کړو که نه. اوس دلته طریقه څه کوو؟ دلته د سلایډ د
اول نمبر چې دی دغه انتخابوو او دا هم چې کله انتخاب کړو دوستانو نو دلته راځئ د اډیو ورته ثبت کوئ دلته به خپل میکروفون ورته انتخاب کړئ اډیو فارنه هغه خو ویب کیم دغه انتخاب کړئ لاندې دوستانو دا ورته انتخاب کړئ میکروفون اډیو ورته انتخاب کړئ میکروفون نو په دغه وخت کې اوس دلته څه کوئ هماغه سیم طریقه ده پلی کنورټ ته دغه کوئ او دلته بروز ډیسټینیشن وله ورکړئ سیم طریقه ده کوم ځای کې ثبت شي هماغه یوه طریقه ده بیرته تکراري ده هلته ډیسټینیشن وښیئ ورته او دغه کوي دوهم څلورم نمبر ته راځو دوستانو ځینې وخت کې موږ داسې غواړو د یو ویډیو چې شی وشي یو ویډیو د بیکګراوند کې ثبت کړو یعنې هماغه ویډیو دلته لکه سیم از وال پیپر لکه چې یو عکس خلک ثبت کوي په دغه کې ډیسکټاپ په سره موږ کولی شو همداسې ویډیو ثبت کړو ډیسکټاپ په سره هغه کوم شی کولی شي همدغه ویلسي میډیا پلیر کولی شي هغه ویډیو کوم ساحې چې هماغه ساحې ته به راشئ دلته به کلیک کړئ ویډیو دلته set as wallpaper د باندې به کلیک کړئ دغه ویډیو به څه شي تاسو ته ثبت شي ډیسکټاپ په سر او که فیملی ویډیو ده ستا عکسونو ویډیو ده ته کولی شي هغه د دې طریقه خپل ډیسکټاپ په سر ثبت کړئ پنځم نمبر ته راځو دوستانو پنځم نمبر ته راځو پنځم نمبر ځانګړنه چې دوستانو د دې پنځم نمبر کې به دومره درته ووایم مثال یو ساحه کې تاسو یو ویډیو ده هغه کې غواړئ دغه ساحې چې واخلئ عکس وباسئ یعنې د دې ساحې موبایل کې چې سکرین شاټ ورته ویل کېږي مثال هماغه ځای کې پاور بټن او والیم اپ یا ډاون بټن کلک نیسئ یا د چې کوي د هغې ساحې عکس وباسي ویلسي میډیا پلیر هم دا کار کولی شي ویډیو ته به راشئ دلته لاندې راشئ اخره کې داسې سنپ شاټ ټیک سنپ شاټ دا چې کله کلیک کړئ دغه د عکس هغه کوم ډیسټینیشن کې چې دی هماغه میډیا باندې ثبت شو کولی شي هماغه ځینه هغه عکس هم استفاده کوي یا کوم ځای کې ستا پکاري راځو شپږم نمبر ته شپږم نمبر ځانګړنه چې دوستانو شپږم نمبر ځانګړنه دا ده چې ځینې وخت موږ تاسې غواړو چې یو لوګو ولګوو مثال یو ویډیو باندې لکه ګورئ دغه اریانا تلویزیون لوګو دی په دې ویډیو باندې لګېدلی دی همدغسې یو لوګو ولګوو دا کارونه ټول د ویډیو ایډیټر کارونه دي او دغه کنورټر کارونه دي خو موږ د دې په واسطه هم کولی شو ویلسي میډیا پلیر په واسطه چې دا کارونه ډېر کارونه په د یو میډیا پلیر باندې وکړو د دې لپاره څه کوو راځو د دې لپاره راځو ټولز ته دلته افیکټ اینډ فلټر دې باندې کلیک کوو دلته راځو ویډیو افیکټ باندې څه کوئ کلیک کوئ ویډیو افیکټ د دې څخه بیا وروسته اورلی باندې کلیک کوئ اورلی څخه وروسته اډ لوګو باندې کلیک کوئ هلته ګورئ دلته چپ طرف ته اډ لوګو دی دا به کلیک کوئ کوم ځای کې چې ستاسو لوګو وي هغه لوګو انتخاب کوئ لاندې چې دی بیا اوپیسټي ده چې څومره اوپیسټي وله ورکوئ هغه هم کولی شي له دې څخه څه کوئ کنټرول کوئ دریم نمبر راځو دوستانو دلته ځینې وخت کې موږ غواړو ویډیو باندې څه کړو ټیکس اپلای کړو لکه دغسې ویلسي چې اپلای دی دلته دا به څه کوي دا به انیبل کوي دلته کولی شي د ویلسي په ځای تاسو خپل نوم لیکئ خپل چینل لرئ یا فیسبوک نوم لرئ هغه لیکئ هر څه کولی شي تاسو ولیکئ زه صرف لیکم ایس کیو ټیک نو دغه ځای کې به تاسو کولی شئ چې کوم ځای کې درته ښایي چې کوم ځای کې ولګوم ټاپ کې لګئ رایټ کې لګئ باټم کې لګئ سینټر کې لګئ دلته تاسو کولی شئ هر ځای کې څه کوئ د هغې پوزیشن چینج کړئ د دغه ځای او څخه وروسته څه کوئ په سیف بټن باندې کلیک کړئ او ستاسو ټیکس به ویډیو باندې اپلای شي دوستانو بله ځانګړنه یې دا ده یوه ځانګړنه بله هم لري چې هغه چې دغه ځانګړنه یې دا ده چې ځینې وخت کې موږ غواړو یو اډیو چې واورو ډېر بم واورو یا چې قسم فلټر دی چې هغه اورو یعنې ډېر زیر واورو بم واورو ته به راشئ ډېر اسانه طریقه ده دوستانو دلته چې تاسو کله راغلی دا به انیبل کړئ چې کوم ځای ستاسو څرنګه غواړئ چې څنګه اډیو واورئ هماغسې کولی شئ واورئ د خپلې خوښې په دغه باندې څه کوئ هغه اډیو ترتیب کړئ او هماغسې واورئ تاسو پوهېږئ چې تاسو کوم رقم ذوق لرئ هغه کوم ځای ټیټ او کوم جیګ او کوم ډول غږ زیات اوسېږي د دې غږ باید کم اوسېږي دوستانو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي که ویډیو مو ورسره خوښه شوې ویډیو ورسره لایک کړئ د نورو دوستانو سره اجازه شیر کړئ چې نور دوستان مو هم له دې څخه ګټه واخلي او چینل درسره شیر کړئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ دوستانو مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ بای د الله په امان